شریعت مطهره ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وی چې کومه ښځه چې میړه د دې نه راضي و خوشحاله و دا به جنت ته ځي لکه د مور و پلار دومره حق. که د کومې ښځې نه میړه ناراضه و هغه ښځه به جهنم ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې خپلې ښځې نه مطالبه وکړي او ښځه انکار وکړي د ده بسترې ته ورنشي تر سهاره ملائکې لعنت په ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې د میړه د اجازې نه بغیر حتی د خپل پلار کور ته لاړه د کور نه ووته د خدای لعنت به ورېږي چې تر څو پورې بېرته راغلی نه او هغه میړه یې راضي کړی نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د میړه په ښځه دومره حق ده که د خدای پاک نه سوا بل چا ته سجده روا وای ما به ښځو ته حکم کړی و چې خپل میړو ته سجدې وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د میړه په ښځه دومره حق ده که دا میړه خوړین پړین وي زخمی زخمی وي بدن یې نوونه کړي او ښځه د ده دومره خدمت کړي چې هغه د نوونه د کالي په ځای په ژبه صفا کوي هم د میړه حق نشي ادا کولی. دا ښځه چې میړه یې وکړو 80 کاله 80 کاله د میړه سره اوسېږي ټول وخت نفقه یې په میړه ده جامه یې په میړه ده علاج یې په میړه ده کوټه یې په میړه ده دومره احسانات د میړه په دې باندې دي. دا یې مور پلار ولې احسان ډېر ده ان اشکر لي ولوالدیک خالق حقیقي الله ده ظاهره د پیدایښت ذریعه مور پلار دي. هغه د تا د نفقې بندوبست مور پلار کوي میړه دغسې 80 او 80 کاله د ښځې د نفقې بندوبست کوي ویې کړه په مهر باندې خوښې نه ده کړې اولاد د دواړو ګډ ده خوند دواړه اخلي لیکن نفقه په میړه ده. د ښځې حق شریعت بیان کړی چې ښځه په شریعت کې په میړه باندې حق لري. دغه میړه به دې ته حلاله روزي ورکوي پاکه جامه به ورکوي کوټه به ورته جوړوي د کور نه د باندې به یې نه باسي بې ستري ته به یې نه مجبوره کوي او دغه ښځه د هغې سره به په نیک اخلاقي باندې ژوند تېروي. په دیني مسایلو کې چې دې څه نه یې زده دا میړه به یې ورښیي که یې میړه نه و زده میړه به وځي ملا ته ورته زده کوي به یې وروړي به یې هغه ښځه به پوه کوي په دیني احکامو باندې. نبی علیه الصلاة والسلام یې په تاسو ټولو کې بهتر انسان هغه ده چې نیک اخلاقه وي او ډېر نیک اخلاقه د خپلو بیبیانو سره وي د خپل اهل سره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه هغه احسن د تا چې یم اخلاقا تر ټولو نه د ما اخلاق نیک دي او تر ټولو نه د خپلې ښځې سره زه ډېر نیک اخلاقه یم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په متعلق کې ام المؤمنین څو پوښتنه کوي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به چې کور ته راغی څه یې کړه دعوت فی مهنة اهله د کور په خدمت کې به لګیا و حتی وزه یې خپله لوشلې ده اور یې خپله بل کړی ده خپل کالي یې خپله ګنډلي دي ځای یې جارو کړی. اگر که کور د نننۍ خدمت باید ښځه وکړي د حسن اتفاق دپاره د باندې ستړی میړه کوي د کور نه د باندې مجبوریت میړه برداشت کوي نننۍ په کور کې د خدمت ښځه کوي